یما د پښتو خورا لرغونی نوم دی چې یاما یما یمه جمشید شد هم یاد سوی دی. یما آریایی شازی یعنی شازاده و په ویدي سروتونو کښې یم د آریایانو لومړنی پلار یاد سوی. د یما ژوند د نن څخه 4000 کاله پخوا اټکل سوی دی چې په ویدا کښې د پرداتیانو ستر پاچا و. په اوستا کښې یمه دی او په پهلوي کښې یم دی او په فارسي کښې جم ځینې جوړ سوی دی چې ستاینه یې خشیته ده چې په پهلوي کښې شد او په فارسي کښې شد ځینې جوړ سوی دی چې د ځلیدونکي معنا لري. یما په اسلامي دوره کښې جم او جمشید نوم ورسوی دی. د یما د واکمنۍ پلازمینه پشتي یا بختیو. یما د ګډ ټولنیز او ښاري ژوندانه بنسټ کښېښود او وګړي د کوچیتوب څخه و ښاري ژوندانه ته راوبلل او د کالیو اودنه، کښت پالنه، دارو، درمل، خټګري، د اوسپنې ویلې کېدنه، د درستو یعنی وسلو یا اسلحو جوړونه او لښکري تار یعنی نظام د په وخت کښې دود موندلی دی او د نوي ورځې یا نوروز جشن د پر وخت دود سوی دی. د پر مهال ژوند په خوښۍ، خوشحالۍ، هوسایۍ، نیاو او ښېګڼو تېرېدی. خو ویل کېږي چې د یما ماما سحاق یعنی چې بیا عربانو وروسته بیا زحاق ځینې جوړ کړی دی پر یما باندې برید وکړي، د یما څخه هېواد ونیوی او یما یې په اره کې 2 ځایه اره کړ. یما د ترشتن یعنی رب النوع غوندې هم لمانځل کېدی چې د امیرا په نوم پژۍ یعنی مجسمه یې په نورستان کښې ولاړه وه. د یما پلار په ویدي سروتونو کښې وسوات یعنی راختلی لمر او په اوستا کښې ویونګت یا ویونګانه راغلی دی. د یما ورور مانو نومې دی او زوی یې تور او لمسی یې شیدسپ او کروسه یې تورک یعنی د کوچنۍ تورې سشتن یاد سوی دی. یما 2 لوڼې درلودلې چې مشره لور یې آریا او کشرۍ لور یې یمۍ نومېدله. یما د واکمنۍ یا د ده د پاچاهۍ 5 نامتو نقشې درلودلې چې شاهي لکړ، د پښتیانو د ټاټوبي د ودانیو او مانیو لپاره یې مځکه باندې وټاکله. غمی د ده د واکمنۍ نقشه وه. کیش د کرهڼې سره د یما پاچا د مینې نقشه وه. توره د یما پاچا د زړورتوب نقشه وه. کټورۍ د یما پاچا د انند، چړچو، خوښیو او خوشحالیو نقشه وه چې په اسلامي دوره کښې ریشیانو یا شاعرانو جام ورته وایه. دا وه د پښتون پاچا یما څېړنه او ډېره مننه.